د جبهې مقاومت مشر احمد مسعود وایي طالبانو ته مې د خبرو لپاره پیغام استولی، جګړه د حل لار نه ده. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو پخیر. پام مو راګرځوم د دې ساعت تازه او مهم خبر ته، او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د جبهې مقاومت مشر احمد مسعود وایي طالبانو ته یې پیغام استولی او ترې غوښتي دي چې جګړه د یو بل له منځه وړل او له پامه غورځول د حل لار نه ده. نوموړي ویلي د یو مسلمان او افغان په توګه باید یو بل ومنو او د یوې بلې کورنۍ جګړې مخه باید ونیول شي. ښاغلی احمد مسعود دا څرګندونې له BBC سره په یوې ځانګړې مرکه کې کړي او ویلي دي چې جګړه نه غواړي او له طالبانو هم ورته تمه ده. دی وایي زه غواړم طالبانو ته ووایم چې موږ دوی په جګړه له منځه نشو وړلی. یو ځل مو دا کار وکړ خو دوی بیرته راغلل. ټول له جګړې ستړي شوي دي. زه هېڅ جګړه نه غواړم او طالبانو هم باید دا ومني. ښاغلی احمد مسعود له طالبانو غوښتي چې له دې شورا سره خبرې پیل کړئ. موږ یو بل ته دوکه نشو ورکولی. دوی زموږ د خلکو حق له پامه نشي غورځولی. باید د افغانستان ملي مقاومت عالي شورا سره کینی او خبرې پیل کړي. خو طالبان ادعا کوي چې خپل حکومت کې د افغانستان ټولو قومونو ته حق ورکړی. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو دا زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې د الله په امان.